الرحمن الرحیم. شاه کمپیوټر ټریننګ چینل ته ښه راغلاست. راځو نن د کمپیوټر صفري زده کړې اتاتیاوم درس. نو که د چا کمپیوټر صفري زده کړې ټول کورس پکار وي ما سره د په تماس کې شي، ډېر په ارزانه بیه په 2 جی بي فلش کې دوی ته ورکول کېږي. کابل ننګرهار کې که نورو ولایتونو ته پکار وي، که څوک کابل ننګرهار کې مونږ ورکولی شو ډېر په ارزانه بیه ما سره واتساپ د لارې یا د فیسبوک د لارې ما سره په تماس کې شي. فیسبوک واتساپ شمیره چې ده 081 409 140 او مسنجر مې ملیارزوی په نوم آی ډي ده، سرچ کوئ میسج کولی شي. او نور د کمپیوټر هر ډول پروګرامونو ویډیوګان چې پکار وي ما سره په تماس کې شي. په پښتو، دري، انګلیش، اردو ژبه ډېره په ارزانه بیه تاسو زما څخه ترلاسه کولی شئ. نو راځو موضوع فارمیټ کې چې دا زموږ او تاسو ویزیبیلیټي ده. ویزیبیلیټي کې هایټ او ان هایټ دی. مثال موږ او تاسو څنګه یو رو هایټ کوو، لکه یو ځای کې کار کې احمد یو درته د احمد معاش پټو ساته، ریکارډ یې پټو ساته، لکه اکثره خیالي کارمندان به تاسو لیدلي. نو غواړئ دا رو هایټ کوئ، دلته به راشئ ویزیبیلیټي ته او هایټ رو باندې به کلیک کوئ، رو به څه شي هایټ به شي. یا زه غواړم چې څو روګانو ریکارډ هایټ کړم، لکه د زاهد، رحیم، وحید. نو یو هغه طریقه ده. بله طریقه دا ده چې په څو روګانو انتخاب کړئ، رایټ کلیک کړئ او دلته راشئ صحیح لیکلي هایټ. او که تاسو غواړئ چې ټول اوس دلته ګوره علامه ده، علامه څه ده چې دلته رو هایټ شوي. که ته غواړې چې دا روګانې ان هایټ کړي نو داسې یو څه سلیکشن وکړه او دلته راشه ورته څه ووایه ان هایټ رو. بل کالم هایټ کول، که د معاشاتو کالم غواړې هایټ کړي نو دلته راشه ګوره هایټ کالم یو طریقه یې دا ده. او یا دلته راشئ فارمیټ ته هایټ ته راشئ، دلته یې څه لیکلي هایټ کالم. واپس غواړم دا کالم شو شي نو دلته فارمیټ ته راشئ، دلته یې څه لیکلي ان هایټ کالم. شیټ څنګه هایټ کوو، لکه مثال په طور دا د امپلوی د کارمندانو شیټ شو، دلته زه راځم دا مثال په طور د سټوډنټس شیټ شو، دلته زه راځم مثال دا د مصارفو شیټ شو، ایکسپنس تا ته وایي دا د سټوډنټانو شیټ پټ که دا باید شو نه شي. نو فارمیټ ته راشئ، دلته یې څه لیکلي هایټ شیټ، چې په هایټ شیټ کلیک کړئ شیټ به هایټ شي. او داسې هم تاسو هایټ کولی شئ چې رایټ کلیک دلته یې څه لیکلي هایټ. په دې شکل تاسو شیټ هم هایټ کولی شئ. واپس ان هایټ کول غواړئ نو ان هایټ دلته هم شته دی، یا دلته راشئ فارمیټ ته او دلته یې څه لیکلي ان هایټ شیټ. نو ان هایټ شیټ کې تا نه پوښتنه کوي چې ته کوم شیټ غواړې ان هایټ کړي. نو که ته غواړې چې یاره سټوډنټ ان هایټ کړم ایکسپنس نه، نو اوکې که سټوډنټ به ان هایټ شي. او که ته غواړې چې یاره زه غواړم چې دا ایکسپنس شیټ هم ان هایټ شي، نو په دې شکل دا تاسو هم ان هایټ کولی شئ. نو دې طریقې سره هایټ او ان هایټ دلته هم شته. نو دا موږ سره موضوع چې وه د ویزیبیلیټي وه هایټ او ان هایټ رو.